بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن د کتاب د درس د څلورم درس نه د یو بله حصه درس لرو چې اوس یې در سره شریکوم. خو دوستانو، زه دغه نه مخکې یو څو خبرې کول درته غواړم چې هغه دا دي. یو خو دلته دوستانو تاسې ښه پوهیږئ چې ما خو تاسو ته لکه کیدای شي په تیرو ویډیوګانو کې ویلي چې زه یو استاد نه یم او مثال او نه داسې حرفه‌ایي زده کړې ما کړي دي. مثال خبرې زما اولینه پیره ده چې مثال په همدغه خارج کې یا په همدغه اروپا کې یا په همدغه یورپ کې چې ما مثلا یو کم و زیات ډوچ کورس یې ده، نو د هغه په هغه حساب باندې البته زم په داسې ډېرو جملو باندې نه پوهېږم. لکه بېګا ما شپږ دانې ویډیوګانې جوړې کړي. خو خیر بهرحال یو دوست پکې پوښتنه وکړه چې د درس خوند یې نشته. خیر زه په دې باندې نه خفه کېږم، زه په دې باندې نورم مثال هغه پیدا کوم، انرژي پیدا کوم چې زما په درس کې خوند ولې نشته. خو که چیرې دا مطلب ولیکې چې مثال نه پوهېږم چې درس ترجمه غلطه ده، نو هم زه به پوه شم. او که چیرې مثال داسې ولیکې چې مثال خبرې درسونه د کم راځي، نو زه به هم درته دلیل وایم. نو په اصل کې ما په مطلب وانه خسته. نو که چیرې د زما دا ویډیو بیا مغه دوست ته ورورسېده، نو امیدوار یم چې تې لاندې ما ته خپل صحیح نظر راکړي. یو دویمه خبره ده چې دوستانو، دغلته یو درې جملې دي چې داسې پښتو ترانسلیت کې یا پښتو ډکشنرۍ کې، لکه البته پښتو ډکشنرۍ کې نه، قاموسونو کې مې هم صحیح معنا ورته پیدا نه کړه، او لیکن په فارسي ژبه کې مې ورته یو څه اندازتن یو څه هغه پیدا کړ چې زه اوس تاسو ته تشریح درکړم. کم پې قناعت وکړه، ښه ته ښه کم پې وم نه کړه. نو هر دوست چې پې باندې پوهېږي نو مهرباني وکړئ د کومنټ لاندې ولیکئ چې نور دوستان ترې نه استفاده وکړي. صحیح ده. نو دوستانو تاسې پوهېږئ چې دوستانو دا زما درسونه چې دي دا د لایک دپاره یا د خوښولو دپاره یا د شیر کولو دپاره ما نه دي جوړ کړي. ما صرف د دې لپاره جوړ کړي چې بعضې دوستان دي چې مثال د خبرې په درس په دې ژبه کې ډېر مشکلات لري او مثال هغو ته لږه اسانتیا پیدا شي. البته زه هغه حرفه‌ایي استادانو نه یم، او که چیرې مثال د خبرې تاسې هغه د څه نومېږي د ستاسې زده کړې ډېرې اوچتي، نو تاسې کولی شئ د نورو استادانو نه زده کړئ. مهرباني وکړئ. نو زه نه غواړم د ستاسې وخت ضایع کړم او داسې. نو امیدوارم دوستانو چې تاسو زما په خبره پوه شوي. زه نه غواړم نورې خبرې زیاتې شي، نور زما مطلب هم اخیستی. ښه شروع کوو د خیره سره چې دلته وایي پرویکت machen Sie im Kurs ein Plakat. پرویکت یعنې دوستانو څه معنا؟ پرویکت یو په پښتو کې ترجمه راوځي پر پروژه، او په فارسي کې هم پروژه راوځي. خو لیکن تو دغه دوستانو دلته ما ستاسې لپاره یو څو دانې دغه نه د پښتو وایي د فارسي ډکشنرۍ نه تاسې ته تو دغه دا ماوس مې نه خوځېږي د پښتو ډکشنرۍ نه ما تاسو ته یو څو وایي فارسي ډکشنرۍ نه ما تاسو ته یو څو عکسونه هغه کړي. وګورئ دوستانو، دغه فارسي ډکشنري ده، دا وګورئ لغتنامه فارسي الماني نه. نو دوستانو په دغه کې چې ما دلته ولیکل، نو دغه شی ترېنه راووتل. دا پروژه چې ده د پښتو په ترانسلیت کې هم راځي. نور ما سره دوستانو کتابونه نشته، زه نه پوهېږم چې اصله معنا یې څه شی ده. او طرحه، نو طرحه هم کیدای شي. نو دا طرحه څه معنا؟ لکه البته په فارسي کې یا پروژه څه معنا؟ دا مطلب داسې ده چې تاسې یوه طرحه جوړه کړئ، یو سیستم جوړ کړئ که نه. دلته وایي پرویکت ماخن یعنی طرحه، ماخن جوړ کړئ یعنی یو پروژه جوړه کړئ. پروژه خو البته دوستانو د کار سیستم ته راځي، خو طرحه یو سیستم جوړ کړئ. مطلب زی یعنی تاسې ام کورس یعنی په کورس کې ein پلاکات. نو دا پلاکات به اوس څه شي؟ دلته اوس ګورئ دوستانو پښتو ترانسلیت کې لیکونکی راځي، لیکن دغه په غیر ما ته هغه نه راځي. خو هغه دغه شي ته وایي. ګورئ دوستانو، زه تاسو ته بل عکس راولم. دغسې دا وګورئ، لکه دغه هم یو هغه ده پلاکات ده. دغسې لکه ما تاسو ته خو نه دي ویلي، ما یو بله ویډیو جوړه کړې، بیا مې هغه بېرته پاکه کړه.
چې یعنی یو مجله غوندې یا دغسې یو هغه جوړ کړي چې مثال په دیوال باندې ولګي. دوستان تاسې په دفترونو کې یا په مدرسو کې یا کوم ځای کې هم کېدای شي کتلي چې مثال د خبرې دفتر خط لیکل دی په دیواله لګوي چې خلک ځي راځي هغه وګوري چې مثال خبرې نن یا سبا مثال څه موږ ته کول پکار دي. نو یعنی لکه یو مجله غوندې یا یو توسیماقات یا یو سیستم غوندې. صحیح ده که نه؟ امیدوارم دوستانو پوه شوي او د دې نه پورته توضیحات ما ته هم نه راځي په ډېرې بښنې سره. Projekt machen Sie im Kurs ein Plakat. په دې ځای کې وایي چې wie heißt Ihr Lieblingsgericht mit Gemüse aus Ihrem Land. یعنې څه wie heißt یعنې څه نومیږي Ihr یعنې ستا Lieblingsgericht یعنې د خوښې خواړه mit Gemüse سره د سبزۍ aus Ihrem Land یعنې د ستاسې د ملک نه. صحیح ده؟ امیدوارم دوستانو پوه شوي. په دې ځای کې وایي چې schreiben Sie die Gerichte auf ein Plakat. یعنی schreiben ولیکئ Sie یعنې تاسې د Gerichte یعنې د هغه د څه نومیږي ودرېږئ دوستانو. Gerichte دپاره هم دلته ما ستاسې دپاره یو عکس اماده کړی چې په هغه کې زه تاسې پوه کړم. ودرېږئ دا مې غلط عکس راوسته په بښنې سره چې وخت هم ضایع کېږي. دا ګریختې مې هم په فارسي کې ولیکي ځکه البته دوستانو دغلته تاسې وینئ چې ګریختې ده کیدای شي دا کم دوستان چې په موبایل کې ګوري هغو ته وړکی ښکاره شي. تو چې دوستانو زه زوم ووهم دا وګورئ دوستانو دغلته ګریخت ما وښلی ده وینئ. نو د دې نه چې دا خواته راشو چې مطلب یې څه شی ده ودرېږئ دا ماوس مې نه خوځېږي هغه ده لږ مشکل لري دی هغه سره. دا وګورئ دلته خوراک ته هم وایي دادګاه یعنې عدالت یا قانون ته هم وایي عدالت خانه هغه ته هم وایي غذا یعنې د خوراک ته مغه محکمه هم یعنې دا ګریخت چې ده څو دانې معناګانې لري. نور امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي. خو په دې ځای کې چې ده مطلب لکه چې وایي هغه ده څه رانومیږي یعنی تاسې یو خپل خوراک ولیکئ. یعنې schreiben Sie یعنې تاسې ولیکئ د ګریختې یعنې خواړه auf ein Plakat یعنې په یو دانه په یو مجله یا په یو کاغذ یا په یو تشه تختۍ باندې یا په تش کاغذ باندې داسې. نو امیدوارم دوستان تاسې پوه شوي. په دې ځای کې وایي چې bringen Sie ein Foto oder ein Kochbuch mit. یعنې څه bringen یعنې راوړئ Sie یعنې تاسې ein Foto یعنې یو دانه عکس oder یعنی یا ein Kochbuch یو د اشپزۍ کتاب mit یعنی سره یعنی د ځان سره یعنی راوړئ تاسې یو کتاب یو عکس یا یو کتاب د اشپزۍ د ځانه سره. داسې سیده ترجمه یې داسې ده. په دې ځای کې وایي چې was braucht man für das Gericht یعنی څه was یعنی څه braucht یعنی غواړي من یعنی سړی یا یو انسان für das Gericht یعنی د دې خوړو دپاره. یعنی ګورئ دوستانو که فکر هم کړی مثلا یو سړی وایي چې زه نن غوښه پخوم یا کچالو پخوم یا مثال سبزي پخوم یا یو شی یا بل شی خو زه چې څه شی پخوم دغه دپاره څه پکار دي ماته غوړ راوړم مساله راوړم مثال داسې. نو په دې ځای کې وایي was braucht یعنی څه غواړي سړی was braucht یعنی څه غواړي من یعنی سړی یا یو انسان چې هر سړی چې پخوي für Gericht یعنی د خوړو دپاره یعنی چې خواړه اماده کوي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. sprechen Sie im Kurs یعنی خبرې وکړئ په کورس کې. په دې ځای کې اوس لکه یو مثال یې ورکړی وایي ich esse gern یعنې زه خواړه خوښوم یا زه چې خورم خوښوم کارتوفل د کچالو یا د الوګانو شورا او یا بعضې خلک ورته هم خوروا وایي. امیدوارم دوستانو پوه شوي. اوس دغه نه دا خواته وایي چې wie viele sehen Sie یعنې څه وی یعنې څنګه. ګورئ دوستانو یو چې معنا کوي بل قسم ترجمه یې وځي. فیلې یعنې ډېر سهن یعنې وینئ زی یعنې تاسې یعنې څنګه ډېر تاسې وینئ خو اصل مطلب یې دا ده څومره ډېر تاسې وینئ. البته په دغو شیو کې یو هغه نه یې ده مثلا کیلې ګازرې بادرنګ اناناس یا مرچ داسې.
نو دویمه خبره ده چې په دې ځای کې وایي چې زوخنځي یعنی ولټوي مالنځي رنګه کوي لکه دغسې دا دوه دانې چې رنګه شوي ان یعنی په همدغه ځای کې یعنی دغه کاغذ در سره یا تاسې په خپل هغه کې کتابچه کې یا په تش کاغذ کې رسم کړي خو یعنی په همغه ځای کې هغه رنګه کوي یا und zählen sie او حساب یې کوي. نو امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي یې. ښه دوستانو اوس ګورو چې مثال دا شیونه څو دانې دي دا حسابوو او صرف دغلته دغسې عدد یې لیکو نور چې دا نور دا هغه دا څه لنویږي دا درس د دغه ځای پورې ده زه صرف دغلته حساب یې لیکو که کوم دوست غواړي چې مثال وخت نه لري نو کولی شي چې ته نه د دې ځای نه ویډیو ودروي. ښه دلته ویلي دي چې وایي وی فیل اپفل یعنې څو دانې مڼې دا وګورئ دوستان دلته دوه دانې دي کتاب کې تیار آماده دوه لیکلي دي یعنې په همدغه ترتیب باندې موږ او تاسې هم اوس لیکو. ښه دلته وایي وی فیل بیرنن یعنې څو دانې ناک ګورئ دوستانو یو ناک دوه ناکه درې ناکه دي اوس دلته درې دانې لیکم ته چې دا خط هم درته ډبل کړمه چې بیا چې یعنې واضح هغه باندې پوه شي. ښه ودرېږه چې زه د خپل قلم هم لږ غټ کړمه چې بیخي بعضې دوستان وایي چې مثال دا لیکل دې واړه دي او څنګه دوستانو داسې چل ده چې پوره کتاب چې بدلی نو هغه دپاره ډېر وخت غواړي. ښه او دا چې دا کتاب ده زه کتاب نشم کولی چې زه پوره یو وارې ولیکم. ښه دلته وایي وی فیلې کاروتن یعنې څو دانې ګازرې یوه دانه ګازره. ښه دغه د دوستانو چې خپله عکس یې نه په دې ځای کې وایي چې وی فیل اناناس څو دانې اناناس دي هغلته پاس وګورئ دوستانو دغه دا یو دانه اناناس او دغه نه دا خواته وایي چې وی فیل کارتوفل یعنې څو دانې کچالو یا الوګان دي دا وګورئ دوستانو دا چې حساب کوي ما حساب کړي 15 دانې دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 او 14 14 دغه 15 دانې دي دا وګورئ دلته ورسره صرف 15 لیکو که په دې ژبه کې شي ورته وایي هغه ده 15 مثال خبرې دا داسې. ښه په دې ځای کې وایي چې وی فیل بانانن یعنې څو دانې کیلي دي دغه پاس وګورئ دوستانو 15 دانې کیلي دي او درېږه چې لږ یې ښکته کړم. ښه د دې نه دا خواته مثال په دې ځای کې وایي چې وی فیل تریبل یعنې څو دانې پیاز دي دوستانو دغه ځای کې تاسې یې نه چې 3 دانې پیاز دي نو دلته ورته لیکو 3 دانې پیاز درای تریبل. ښه نو په دې ځای کې مثال خبرې وایي چې وی فیل توماتن دوستانو ګورئ دلته توماتن نشته دلته وایي چې وی فیل اورانجن اورانج هم نشته په دې ځای کې ځکه ستاسې نه مخکې خو دا عکس ما کتلی ځکه درته وایم که زه چې اوس ولټوم نو دغه درس ویلو څه فایده. ښه دلته وایي چې وی فیل پاپریکا څو دانې مرچ دوستانو تاسې ګورئ چې 2 دانې مرچ دغلته دي 2 دا خواته دي 4 دانې مرچ یعنې 4 دانې مرچ دي په دې ځای کې وایي چې وی فیل ګورکن یعنې څو دانې بادرنګ دي دلته 1 2 3 4 دا وګورئ 4 دانې بادرنګ دي دلته او دلته ورسره 4 لیکو. ښه نو دغه نه پسې ښکته وایي چې وی فیل میلونن یعنې څو دانې هندواڼې دي نو دوستان دلته تاسې ګورئ زه اوس مې په ګوته باندې راښودم ګوته دلته څه ښکاري خو ماوس سکرین ریکارډر ده. ښه دلته 2 دانې میلونې دي 2 دانې هندواڼې دي نو دغه 2 ورسره ولیکه. ښه دغه نه ښکته دلته چې ده 52 مثال په اعدادو باندې او په بوخشابیغې یا په الفبا یا په سپیل یا په حروفو سره هم همداسې د صفحې شمېره ده چې لیکل شوې ده. نور دوستانو د دې پاڼې درس یا د دې صفحې درس هم دومره او امیدوارم دوستانو چې تاسې خپله فایده ترېنه واخلئ او دوستانو دا خبره مې یاد وساتئ چې ما دا درس تاسې ته د خپلې خېټې نه ده شروع کړی البته ترجمه یې درته کوم ځای کې خطا وځمه نو دوستان دا زما مورنۍ ژبه نه ده. او دویمه خبره دا ده چې دوستانو په دې کې ما تاسو ته کورني درسونه د شروع نه ویل خو کورني درسونه مې په دمدې خاطر ورخوښې کړه چې ګورئ دوستانو تکرار یې پکې زیات ده په همدې کتاب کې نو زه غواړم اول دا کتاب ختم کړم درته دوستانو که چېرې کوم دوست د کتاب په قدر باندې پوه شي چې کتاب څومره اهمیت لري نو هېڅ کله هم دا عجله به نه کوئ. صحیح ده بعضې دوستانو ته مثال خبرې یو خو زما تنبلي ده یا زما کمزوري ده یا څه مشکلات یا څنګه نو درسونه ډېر یا زر زر یې نه جوړوم نو په دغه حساب باندې تاسې ته لږه د زړه تنګوالی جوړېږي خو ولې هغه ده چې دا کتاب چې کامل شي هغه
زمونږ او ستاسې نه چې وروسته کوم خلک ګوري که چېرې په وخت کې مثال خبرې چا د زما درسونه هغو ته د کتلو وړ و نو هغوی به ترېنه ښه صحیح فایده واخلي. دوستان دا خبرې ما نه غوښتې چې وکړم خو مجبور یم دوستان دغسې کومنټ لیکي یا دغسې پوښتنې کوي نو زه مجبور یم دا درته ووایم. خو دوستانو د راتلونکي درسه پورې په پاک الله باندې سپارم. ښه وخت او ښې چارې.